जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरोع کومه د لوی الله د هغې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش ډېر ښه کنورسیشن راوړی دی. په دې نن کلاس سره به ستاسو د انګلیش ډېر ښه پریکټس وشي. صحیح ده؟ په دې کلاس کې به مونږ د پښتو نه انګلیش جوړو. دا به د 10-12 منټو کلاس وي، خو تاسو دې ته په توجه سره وګورئ، دې ته زړه مه تنګوئ. صحیح ده؟ کلاس شروع کومه. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروع د بسم الله نه وکړم. ګوره جی، زه به په پښتو کې څه خبرې وکړم، دا به مونږ انګلیش ته ترجمه کوو. ته ما چرته لیدلی یې، داسې خبره مونږ کوو که نه چې ته ما چرته لیدلی یې. خپله مرسته په خپله وکړه. زه چې دا نیم کو، مونږ وایو که چې څه څیز وي مونږ وایو راځه چې دا نیم کو دواړه. ته بغیر د څه وجې خفه کېږي، سوال نه پیدا کېږي. زه ویښته واړه کوم، دا هم صحیح دی. زه لوند شوم، دا دکان د کرایه دپاره خالی دی. دا سنټینس دی. ګوره دا د پښتو خبرې دي، دا به مونږ انګلیش ته ترجمه کوو. ما اول وویل چې ته ما چرته لیدلی یې. مونږ داسې وایو که نه چې یار ته ما چرته لیدلی یې. I have seen you somewhere. I have seen you somewhere. ته ما چرته لیدلی یې. یعنی خپله مرسته په خپله وکړه. مونږ وایو که نه چې خپله مرسته په خپله وکړه، زه ستا هېڅ مرسته مدد نشم کولی. Please help yourself. Please help yourself. خپله مرسته په خپله وکړه. زه چې دا نیم کو، Let's go at 50-50. که تاسو چاته وایي راځه چې دا سیز په مینځ باندې نیم کو، نیم ستا او نیم زما، نو د دې دپاره تاسو ویلی شئ Let's go at 50-50. زه چې دا نیم کو، یعنی په مینځ باندې نیم کو. صحیح ده؟ ته بغیر د څه وجې خفه کېږي، هېڅ وجه نه وي او ته خفه شي، دا کار د ښه نه دی. You became sad for no reason. You became sad for no reason. ته بغیر د څه وجې خفه کېږي، سوال نه پیدا کېږي. مونږ ته اکثر وایي که نه چې یار دا کار تا داسې کړی، مونږ وایي نه والله سوال نه پیدا کېږي، داسې خو ما نه دي کړي. It's out of question. It's out of question. که تاسو داسې خبره کوئ چې یار سوال نه پیدا کېږي چې دا کار به داسې شوی وي، نو ویلی شئ It's out of question. یعنی سوال نه پیدا کېږي. صحیح ده؟ زه ویښته واړه کوم. I have to get a haircut. یعنی زما ویښته واړه کول دي، زه ویښته واړه کوم. I have to get a haircut. دا هم صحیح ده. Fair enough. Fair enough. د دې مطلب دی چې دا هم صحیح دی، ټیک دی. څوک څه کار کوي که نه مونږ ورته وایي، یا څوک څه څیز تاسو له درکړي ته ورته وایي چې دا هم ټیک دی. Fair enough. دا هم صحیح دی. زه لوند شوم. I got wet. I got wet. زه لوند شوم. دا به تاسو ډېره وینئ، دا دکان د کرایه دپاره خالی دی. نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ This shop is vacant to let. This shop is vacant to let. یعنی دا دکان د کرایه دپاره خالی دی. صحیح ده؟ دا موږ سره وو. اوس مخکې پیج ته اوړو چې په هغې کې موږ سره کمې خبرې دي. په هغې کې موږ سره دا خبرې دي. ګوره، زه موچیازې کوم. زما د مخکې نه شک و. دا موبایل تا په څو اخیستی؟ زما په زړه کې ستا له هېڅ بد، یعنی زما په زړه کې ستا دپاره هېڅ بد نشته. صحیح ده؟ څه قصور و زما؟
زما تا سره ډېرې خبرې کول دي. دومره ووایه څومره چې ما تپوس کړی. د مذاق نه علاوه دا رښتیا دي. ته په ما ولې غوسې کوي؟ صحیح ده؟ ته په ما ولې قاریږي غوسې کوي؟ اوله خبره مونږ وکړه چې زه متیازې کوم. I need to pee. I need to pee. که تاسو چاته وایي چې یار لږ صبر وکړه زه دې واشروم ته ورځمه لږې متیازې کوم نو ویلی شئ I need to pee. زه متیازې کوم. زما د مخکې نه شک I already had doubt. I already had doubt. زما د مخکې نه شک او. دا موبایل تا په څو اخیستی؟ What did this phone cost you? What did this phone cost you? مطلب دلته مونږ د موبایل خبره وکړه. دا ته پوسونه خو مونږ په پښتو کې ډیر کو چې دا سیس تا په څو اخیستی دا دې په څو اخیستی. نو د موبایل په ځای باندې تاسو صرف هغه سیز وایئ نور دا سنټنس دا کوي چې زه به تپوس څنګه کوم. صحیح ده؟ داسې د یو جملې نه د یو سنټنس نه تاسو ډیر انګلیش زده کولی شئ. صحیح ده؟ What did this phone cost you? دا موبایل تا په څو اخیستی؟ زما په زړه کې ستا لپاره هیڅ بد نشته. صحیح ده؟ زما زړه تا ته صفا دی. ستا دپاره زما په زړه کې هیڅ بد نشته. I have no voice in my heart for you. I have no voice in my heart for you. زما په زړه کې ستا لپاره هیڅ بد نشته. څه قصور او زما مونږ وایو که نه چې یار تا ولې ما سره داسې وکړه زما څه قصور و. What was my fault? زما څه غلطي وه زما څه قصور و. What was my fault? زما څه قصور و. زما تا سره ډېرې خبرې کول دي. ته کښېنه یار تا سره زما ډېرې خبرې کول دي داسې په منډه نه کېږي. I have so much to talk to you. I have so much to talk to you. زما تا سره ډېرې خبرې کول دي. دومره ووایه څومره چې ما تپوس کړی. ډېرې خبرې مه کوو بس هغه خبرې وکړه د کومو چې درنه ما تپوس کړی. You just tell me what I asked. You just tell me what I asked. دومره ووایه څومره چې ما تپوس کړی. د مذاق نه علاوه دا رښتیا دي. Joking apart. د مذاق نه علاوه it is true. دا رښتیا دي. Joking apart it is true. د مذاق نه علاوه دا رښتیا دي. ته په ما ولې غوسې کوي؟ په ما قار کوي. Why are you yelling at me? Why are you yelling at me? د yelling مطلب دی یعنی چاته خبرې کول. په غوسه باندې چاته څه خبرې کول. یعنی ته ولې په مطلب یې دا شو چې ته ولې په ما غوسې کوي. صحیح ده؟ ته په ما ولې قاریږي؟ دا بد رد ما ته ولې وایي؟ بیا مخکې پیج ته مونږ ځو. په مخکې پیج کې ما سره دي زه څوک یم چې تا معاف کړم. ماشومان د څه شي پروا نه ساتي. داسې ښکاري چې څه غلطي مې کړې. ته په ما څه احسان نه کوي. چې ځان شته نو جهان شته. چې څه کولی نه شي نو غټې خبرې هم مه کوه. هغه د خپلې خبرې نه په شا شو. د خپلې خبرې نه وروستو شو. هغه د ماشومانو نه ډیر ویریږي. زما غاښ درد کوي. ګوره ما اولنۍ خبره وکړه چې زه څوک یم چې تا معاف کړم. نو مونږ وایو که نه چې یار تا به هغه معاف کوي تا به الله معاف کوي. زه څوک یم چې تا معاف کړم. Who am I to forgive you? Who am I to forgive you? زه څوک یم چې تا معاف کړم. ماشومان د څه شي پروا نه ساتي. بس ماشومانو درز غوبل راخیستی وي که څه مات کړه که هر څه وکړه د څه شي پروا نه ساتي. The children don't care about anything. The children don't care about anything. ماشومان د څه شي پروا نه ساتي.
داسې ښکاري چې څه غلطي مې کړې ده. مونږ وایو که نه چې یا داسې ښکاري چې په دې څیز کې مې څه غلطي کړې ده. I seem to have made a mistake یعنی ما ته داسې ښکاري چې څه غلطي مې کړې ده. صحیح ده. I seem to have made a mistake داسې ښکاري چې څه غلطي مې کړې. ته په ما څه احسان نه کوي. دا کار ته د خپل ځان دپاره کوي، په ما باندې څه احسان نه کوي. You are not doing me any favor ته په ما څه احسان نه کوي. You are not doing me any favor ته په ما څه احسان نه کوي. داسې دا یوه خبره ډیره مشهوره ده. مونږ وایو که نه چې ځان شته نو جهان شته. While life is yours the world is yours. While life is yours the world is yours. چې ځان شته نو جهان شته. چې څه کولی نشي نو غټې خبرې هم مه کوه. مونږ وایو که نه چې یار څه کولی نشي نو غټې خبرې هم مه کوه. If you can't bite then never show your teeth. د دې دپاره تاسو ویلی شئ if you can't bite then never show your teeth. چې څه کولی نشي نو غټې خبرې هم مه کوه. هغه د خپلې خبرې نه په شا شو. He has gone back from his word. He has gone back from his word. هغه د خپلې خبرې نه په شا شو. هغه د ماشومانو نه ډیر ویریږي. He is very impatient with children. He is very impatient with children. هغه د ماشومانو نه ډیر ویریږي. زما غاښ درد کوي. My tooth is itching. My tooth is itching. tooth وایي غاښ ته او itching وایي درد ته. زما غاښ درد کوي. داسې بیا د بل پیج ته راواوړئ. په بل پیج کې ما سره د شمار یو 2-3 خبرې دي. ما سره بحث مه کوه. زما په سیاست کې خوښي نشته دی. زه انټرسټ نه یم. زه په مکمله توګه تا سره یم. ما سره بحث مه کوه. Don't argue with me. Don't argue with me. ما سره بحث مه کوه. زما په سیاست کې خوښي نشته. I have no interest in politics. I have no interest in politics. زما په سیاست کې خوښي نشته. زه په مکمله توګه تا سره یم. I am absolutely with you. I am absolutely with you. یعنی زه په مکمله توګه زه یقیني تا سره یم. I am absolutely with you. زه په مکمله توګه تا سره یم. هم په دې ځای د دې کلاس اختتام کومه. زه امید کوم چې ستاسو په انګلیش کې به دې سره ډیر ښه والی راغلی وي، بهتري به راغلی وي. دا کلاس تاسو بیا هم کتلی شئ، بیا یې هم کتلی شئ. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره داسې د یو بل کلاس سره. تر د بل کلاسه پورې ماله اجازت هم راکئ او ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد هم ساتئ. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.